ته چې په 25/5 باندې د یو کس د خودکشۍ په حواله سره رپورټ د هغې ورساو کړی چې دې کس چې د هغه نوم دی میاں کلیم خان باندې په کلیم خان سکنه شوباړ ملوکا دوی مبینه بیان کو چې د خودکشي کړی چونکې حالات واقعات داسې چې موږ ته داسې مشکوک رپورټ وشي چې هغې کې موږ ته دا پته واضحه نه وي نو د هغې لپاره موږ باقاعده 174 لاندې انکوایري کوو SHO صاحب ما ته اطلاع وکړه د اختر دویمه ورځ وه نو هغې کې SHO صاحب ته ما وویل چې دې کې 174 وکړه هغه 174 لیډ کړو چې کوم ایویډنس و کوم شهادتونه و هغې موږ دې نتیجې ته ورسولو چې دا دې سړي ځان په خپله نه دی ایستلی بلکې دا سړی چا ویشتی دی او د هغې څېره د SHO صاحب ته او دا چې کوم انکوایري افسر دی ده ته ځي چې دوی خپل ایفرټس دونه حد ته ورسول او دوی په هغه انګل باندې کار وکړو چې په هغه بلایند یعنې موږ ته چې مدعیانو کوم سویل هغه بالکل د انکوایري نه دروغ ثابت شو نو په دې سلسله کې چې کوم کس په دې مقدمه کې روري چې کوم دی چې هغه چې کوم چا کار کړی دی هغه ستاسو مخې ته دی چې څه وجوهات دي هغه هم ستاسو مخې ته دي او دې کې د دغه متوفي رور چې دا کوم ملزم ولاړ دی دی وایي چې زما سره وختي تکرار شوی و نو په دې بنیاد باندې د خودکشۍ منظر چې دوی بیان کړی و هغه خودکشي نه وه بلکې هغه قتل و او د قتل مقدمه موږ د دې خلاف رجسټر کړه زموږ تاسو سره د دې نن ورځې د دې حالاتو یا په دې خبر راوستو کې ټولو نه غټ غرض دا دی چې همیشه دپاره موږ پولیس والو ته خلک په فیکټس باندې رپورټینګ نه کوي یعنی یو قتل انساني چې دی هغه خودکشۍ طرف ته بوتلی و نو زما د ټیم ته زما د SHO صاحب ته د انکوایري افسر ته DSP زه دې ته د دې خراج تحسین پیش کوم چې دوی دونه ښه کار وکړو او د یو خودکشۍ رنګ ورکولو هغه حقایق چې دي هغه مخې ته راوسته او قتل یې ثابت کړو چې بهی دا خودکشي نه ده بلکې دا قتل دی نو په دې سلسله کې موږ تاسو چې پبلک ته زموږ دا میسج دی چې موږ پولیس ته تاسو کله هم ریپورټس کوئ رښتیا او دروغ وي نو دې باندې دا پرېږدم پریس کانفرنس موږ په دې بنیاد وکړو چې یاره موږ زیات ګورو خلک نو موږ ته چې ریپورټ کوي وایي یاره چې دې سړي خودکشي کړې وه ځان یې وغواړه یا ځان په خپله ایستلی دی ضروري نه ده چې هره خودکشي چې دا هغه د خودکشي بلکې تصور دا دی چې هره خودکشي چې دا قتل کېدی شي نو په کیس کې د کوم مقتول چې دی د هغه اسقرانه یا هغه وایف او پلار دواړه لکه دواړه سایډ ته چې څوک د رپورټ هغه ولي کېدی شي او هغه مستغیث کېدی شي هغه موږ ته رپورټ کوي هغه دواړه موجود په هغه ټایم باندې هغه وایي چې دا کار داسې شوی چې ته ځان په خپله ویشتی خو چونکې بینګ پولیس افیسر او زموږ ریسپانسبلټي ده چې موږ حقایق ته ځان ورسوو نو د دې بیا پراپر پوسټمارټم وشو پوسټمارټم کې مین د دې خپل طریقهکاري په هغې باندې چې کله فایر وشي د دې نه د لرې نه نو هغه ډیټرمینیشن د هغې بیا کېږي نو پراپر په هغې باندې موږ ډاکټر صاحب خپل اوپینین راکړو چې او دا د ډیت چې دی او اصل کې کوم چې موږ رپورټ وګورو په دې رپورټ کې د هغه والد صاحب هغه چې موږ ته رپورټ کوي نو وایي چې د ځان په بارابور چرایز ټوپک چې ته موږ مقامي ژبه کې وایي چې د ځان په چرایز ټوپک باندې ویشتی دی کله چې بیا موږ د هغه پوسټمارټم رپورټ راغی هغه چې موږ ملاحظه کړو نو د په پنډزي دا پنجربي پخوانی ټوپک هم چې دی په دې باندې فایر کړو او د هغې د هغه ډیت چې دی هغه کاز شوی نو لہٰذا اوس چې تاسو کوم کوېسچن وکړو چې دا کومو کسانو چې دا رپورټ کړو د هغو خلاف به څه کېږي نو د هغې خلاف به څه ایکشن کېږي نو بلکل اخفای جرم چې کوم یو سیکشن دی هغې لپاره دی په هغې کې به د هغو خلاف چې دی هم کار کېږي او زه بیا ستاسو په وساطت باندې خلکو ته دا ریکویسټ بیا ریپیټ کوم کوم چې زموږ DSP صاحب وویل چې همیشه په حقایقو باندې راځي نو کله چې موږ د یو سړی څنګه رپورټ کوو موږ به په هغه رپورټ پسې ځو نو دروغ رښتیا کېږي نه او رښتیا دروغ کېږي نه نو فیکټس چې دي هغه همیشه چې دي هغه مخې ته راوستل پکار دي زموږ سره به تعاون کوئ او بس پولیس او پبلک د دې دواړو چې یو بل سره تعاون یو بل سره کوآپریشن نو انشاءالله په علاقه کې یو جرم چې هغه به داسې انټرسټ پاتې نه شي او انشاءالله زموږ ایمان دا دی چې یاره موږ به د خپل قوم د خپلو خلکو چې دي هغه داسې ښه په ایماندارۍ او په نره باندې دغه شان خدمت کوو